راشد د کرکټ خان. د کابل ښار دا خړه پړه خاوره د دغو افغانانو ځوانانو ته داسې معلومېدی لکه سره زر. ټول احساساتي سوي وو، ملامت هم نه وو، په کډوالۍ کې لوی سوي وو او خپل وطن یې نه و لیدلی. د خپل وطن په غېږ کې ژوند کول د جنت ژوند وي. لوبغاړو ته ویل سوي وو چې مستقیما د افغانستان کرکټ بورډ ته لاړ سي او هلته ورته د اوسېدو تیاری سوی وو. راشد خان د کابل د ښار د کرکټ د لوبغاړي او د هر څه ننداره کوي. داسې خوښ دی لکه ماشوم چې له ډېر فراق او هجران وروسته د مور په غېږ کې دمه سي. راشد خان په دې شپه له خپلو ملګرو سره کیسې کوي او له ډېرې خوښۍ تر ناوخته ویښ وي. د افغان کډوال د لوبډلې ځینې لوبغاړي سهار وختي پاڅېږي، د کابل د کرکټ لوبغالي ته ځي، د تمرین په مهال ټول خوښ وي. د کابل دا میدان د نړۍ تر ډېرو میدانونو ښکلی دی. کابل ته د راشد خان په دې سفر د هغه د کرکټ لوبې مزل پیلیږي او دا ستوری د کرکټ په اسمان کې ځلیږي. د کابل د کرکټ په میدان کې شاوخوا 20 ولایتونو ترمنځ لوبې دي. د افغان کډوال لوبډلې ته هم د یو ولایت په توګه په دغو سیالیو کې برخه ورکړه سوې ده. د افغان کډوال لومړنۍ لوبه د 2012 زیږدیز کال د سپتمبر په 5مه نیټه د بغلان له لوبډلې او دوهمه لوبه یې د بامیانو لوبډلو سره وه. په کابل کې زموږ لوبې وې، زموږ 3 لوبې وې او باید 2 پکښې وګټو چې ګریډ 1 ته غوره سو. دا د ګریډ 2 لوبې وې. اوس مې د نورو لوبډلو نومونه هیر دي، خو د ټول افغانستان لوبډلې او لوبغاړي پکښې دي. یوه بله لوبډله د بغلان وه. ما په اولې لوبې کې 50 منډې وکړې او په دویمې لوبې کې مې درونې ویرنځونه کړي وو. په 2 لوبو کې مې 6 او 9 ویکټې اخیستې وې. هغه وخت کې زه په دې ډول کابل ته تللی وم او لوبې مې کړي وې. دا شلاوریزې لوبې وې او کابل ته د لوبو لپاره همدا زما اول سفر و. هغه وخت د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زی په لوبغالي کې ناست د افغان کډوال او بغلان د لوبډلو ترمنځ لوبه ګوري. یو هلک دی عجیب بیټینګ یعنی توپوهنه کوي، ښه بیټینګ کوي، ښکلي شاټونه وهي. حیات الله ته چې هغه وخت کې له ما سره همکار وویل دا هلک ډېر ښه نه لوبیږي، ډېر تکړه نه دی. دغه هلک په دې لوبه کې 3 منډې وکړې او په ډیپ میډ وکټ کې کیچ آوټ سو. په بالینګ کې هم 4 که 15 نفره آوټ کړل. دا هلک څوک و؟ دا راشد خان و. د افغان کډوالو لوبډله په کابل کې له دغو سیالیو څخه وروسته بیرته پېښور ته لاړه. دې لوبډلې ته د غوره اخلاقو یو کپ په دې ورکړل سو چې لوبغاړي یې د لوبو په مهال د لوبڅارانو د پرېکړو درناوی کړی و. د مخالفو لوبډلو له لوبغاړو سره یې شخړې نه وې کړي او د لوبو ټول اصول یې مراعات کړي وو. ډسپلین یې عالي و. په کابل کې په یو رسمي ټورنمنټ کې د افغان کډوالو همدا وروستۍ لوبې وې. نور دا لوبډله پاتې نه سوه. خو راشد خان په افغانستان کې لومړنۍ لوبې د کډوالو لوبډلې سره وکړې او په دې سره د افغانستان او نړۍ د کرکټ په تاریخ کې د یوې نوې څپرکي پیلیزه ولیکل سوه.